پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل خطبه لوستله په منبر باندې، اوږده خطبه ولوسته، په هغې کې د دنیا مذمت بیان کړ، د آخرت تذکره وکړه چې ورځ د آخرت ته الله به په هغې کې ستاسو فیصلې کوي. آخره کې وفرمایل واعلموا انکم معرضون علی ربکم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل اے خلکو پوه شئ تاسو به الله ته پیش کول شي. تاسو که په دنیا کې لږ عمل کړی وي او که ډیر هم کړی وي، ښه عمل هم کړی وي او که بد هم کړی وي، ستاسو مخې ته به شي، تاسو به خپل اعمال وګورئ، د هغې مطابق به تاسو ته بیا سزا او جزا میلاویږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکثر خطبو کې به د آخرت ذکر کو او په دې خبره به زور راوړو چې د دې دنیا دا ژوند دا فانی ژوند دی، ختمیدونکی دی. تر دې حده پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي کن فی الدنیا کأنک غریب، ته یو مسافر یې بل عابری سبیل، مسافر خو خی ځان سره لږ شانتې څه واخلي په سفر کې، نه نه نه، ته داسې تیریدونکې د لارې په دې دنیا داسې تیریږي. دونه پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دنیا مذمت بیان کړی دی. د آخرت ژوند باقی دی، په هغې زور ورکړی دی چې د آخرت ژوند له تیاري وکړي. اصل ژوند د آخرت دی. دغه زمانې خلک هوښیار خلک، صحابه هوښیار خلک، بس ژوند دی مختصر تیر کو او په دې لاره باندې تیر شو، لاړل خپل منزل ته ورسېده. څومره چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مونږ رستو کیږو، د آخرت هغه سوچ او فکر ختمیږي. د دنیا محبت او مینه دا زړه ته راځي د خدای قدرت. د یو مالدار سړي د هغه په دولت باندې ایمان، دا مونږ غریبانان ښیو، مونږ چې بیماری راشي صدقه وکړو، خیرات وکړو، الله طرف ته متوجه شو لږ شانت. دا مالدار خلک صدقې مدقې نه کوي، هغوی سره په دولت باندې باروسه ده، که زه بیمار شم پیسې را سره دي، ډاکټر نه به لاړ شم، ښه ډاکټر نه به علاج وکړم، که مقدمه را باندې راله پیسې را سره ډېرې دي، د تاڼې طاقت لرم، د تحصیل طاقت لرم، د مقدمې لرم، هیڅ غمې نه صدقه کوي، نه خیرات کوي، نه الله طرف ته متوجه کیږي. په دې دنیا باندې ایمان راوړی دی. خو بیا اخیره زمانه ده، دا حالت په مونږ راځي او دا په مونږ ټولو باندې دي. دغسې د دنیا مینه محبت زیات شوی دی. د دې وجې نه هر ځای کې علما که تاسو وګورئ هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تذکرې کوي، د هغې زمانې هغه تذکرې کوي د دې مقصد دپاره چې دا دنیا فانی ده، دا ختمیدونکې ده، د آخرت ژوند له تیاري پکار ده. الله طرف ته توجه. ابراهیم ادهم رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی. ابراهیم ادهم رحمه الله بادشاہی پریښوده، لاړ فقیری اختیار کړه. یو ځل په یو لار کې لارې غاړې ته ناستو، شپه وه، د بادشاه سورلي پې راله. نو د بادشاه د سورلۍ نه مخکې یو سپی منډه وی، لار خالی کوي ورته.
ناغه سپایي دته وای د خپې غونډې کا د دې لارې نه پاسه. دا غریب خپل ذکر او اذکار کې پروت او مدهوش هغه طرف ته توجه نه کړ. نو هغه سپایي ته یو ډبو وست په سپلې باندې یو لته ورکړه، بل لته ورکړه، بل لته ورکړه. چې قافله کله تیر شو د بادشاہ قصه ختم شوه، اسپایي ته چاوي د خدای بنده د الله ته تا چاله ورکولې تا ته پته ولګېده؟ وینا دا خو ابراهیم ادم رحمه الله په لار کې پروتو او تا غل لته ورکړ. وی ښا په منډه باندې راغی دا خپې ونیوي حضرت ما نه به د بشوي دا تاسو ته نقصان او تکلیف درو رسو ما معاف کی. ابراهیم ادم رحمت الله علیه او ته فرمایي وی چې اوله ته بده راکړه نو چې دویمه بده راکول نو دا لومبه به مې راته معاف کړه. ما وی چې معافي مې راته وکړه او چې کله د دریمه راکړه نو هغه دویمه مې راته معاف کړه او چې هغه مجلس ختمېده ته ما معاف کړی وي. غرض یې دا چې د الله بندگان دي، څوک پسینګي او څوک پسینګي، څوک پر سره احسان کوي، څوک پر سره زیاتی کوي. خدای د پاره وته یو سړی معاف کې دا الله والا خلقو دا غوي غرض دنیا نه و. دنیا غرض چې وینو هغه دی چې زه به بدل اخلم او چې بدل نشم غشتي نو خیره خو چته تلی نه دي، خیره خو به کوم کړ خله خو مې ماته نه د خیره به وته کو او غوي نه خیرو تاجت نشته. دا د الله بندگان دي، څوک په یو شانی څوک په بل شانی معافي بکو. دغه خلقو کامیاب ځکه دا غوي مقصد دنیا نه و، دا غوي مقصد آخرت او صرف آخرت د ځان د پاره نو. غرض یې دا چې زم د الله سره خبل او شم او دا د الله بندگان چې دي دام الله له صفا او ستره لاړ شي چې په دوی باندې څه بوج نه وي. دا الله د بندگانو غم به هم کو.